ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. رب العالمین په دې آیت کریمه په دې اخیری او ټکی کې کونوا مع الصادقین د مسلمانانو خصوصا د نوجوان طبقه د اصلاح یو نسخه خي کہ د نوجوان طبقه او کشر کل بالخصوص او د عام مسلمانانو بالعموم اصلاح په څه طریقه کېږي، دی به د ګناه نه په څه طریقه بچ کېږي، دی به الله والا او د الله د رسول تابعدار څنګه جوړېږي. نو الله د هغې متعلق فرمایي کونوا مع الصادقین. لومبۍ خو تقوا ده، اتقوا الله. تقوا خو یو ډېر لوی مفهوم لري، د الله نه ویریږئ په دې خپل زړه کې. وکونوا مع الصادقین، خپل ماحول د نیکانو سره برابر کې. د اصلاح بهترینه طریقه ماحول جوړول دی. که یو انسان په ښه ماحول کې پاتې شو، ښه برادرۍ کې، په ښه دوستانه ماحول کې، دی په خپله ټیک کېږي. او که یو انسان په خراب برادرۍ کې وي، په خراب ماحول کې وي، ګندو خلکو سره تعلقات دي، نو د ده باندې د محنت ضرورت نشته، په خپله خرابېږي. دا قانون دی. بس ماحول اثر لري. مولانا رشید احمد گنگوهی رحمت الله علیه ډېر لوی عالم تیر شوی دی زموږ د دارالعلوم دیوبند په دې اکابر علماو کې. ډېر لوی عالم، ډېر جید او ډېر محقق عالم، او د نقلی علوم سره سره د عقلی علوم د ډېر لوی مهارت حاصل دی. بخاری شریف باندې ردی او تقریر چالي چاپ کړی دی، لیکلی دی لامع الدراري ورته وایي. دا ما په خیال عام طالبان خو څه کوي چې ډېر مولیان به هم پرې نه پوهېږي. د جوهرې نکتې یې لیکلې دي، یا کوکب الدوري په یو حاشیه د لیکلی شوې ده، بل چا لیکلی ده په ترمذي شریف. نو خدای پاک ځل یو ډېر عمیق او جوهر علم ورکړی و. نو یو ځل تللی و تانبون ته د مولانا حاجی امداد الله مهاجر مکی رحمت الله علیه د هغه یو واده له اصل کې تللی و. چې واده له تللی و، بیا هلکې سوچ کړی چې راشه حاجي صاحب، حاجي امداد الله صاحب دا ډېر لوی بزرګ و، د مولانا اشرف علي تانوي رحمت الله علیه د هغه پیر و. او دا علوم دیوبند چې دا څومره اکابر دي، دا تقریبا ټول د هغه مریدان دي. نو دې لاړ چې راشه د حاجي صاحب د علاقې ته راغلی، مو واده له د هغه سره ملاقات به مو کوم. نو د حاجي صاحب ملاقات یې وکړه. حاجي صاحب ورته وایي چې ما سره شپه وکړه. وایي ښه. شپې ته پاتې شو. حاجی امداد الله صاحب خو ډېر لوی بزرګ و، ولی الله د زمانې و. هغه چې ده ته وکتل نو هغه ته پته ولګېده چې دا سړی خو ډېر هوښیار دی، ډېر قابل انسان دی، ده نه خو ډېر کار اخیستلی کېږي. ورته ویې تا بیعت کړی چا سره وکړه؟ مولانا رشید احمد صاحب ورته وایي چې نه ما خو بیعت نه دی کړی. وایي ما نه بیعت وکړه، پخپله یې ورته وایي. وایي تا کې زه ډېر ښه آثار وینم او د تندي کې د داسې نښې وینم، نو څه ما نه بیعت وکړه؟ مولانا رشید احمد صاحب خو د هغه زمانې نوجوان عالم و، فلسفه او منطق او دا کتابونه به یې ښول. هغه وایي بیعت به درسره وکړم، خو دا
مراقبه او دا ذکرونه او دا قصې پسې نشم کولی زما درس دی طالبانو له کتاب کتل دی او بیا درس دی نو که دا راته وایي چې یاره بیا به ذکرونه کې او دا ذکر به یو دا ذکر به یو دا به او تسبیح به ټولو اړوم او دا شغل به کې او دا به کې ګورې دې قصو کې دی نه او که هسې د برکت دپاره وی چې بیعت را سره او که در سره کوم خو ګورې بوج به را باندې نه چې مصروف کې به مې نه په دا ذکرونو اذکارو کې بس او واقعي درس ډېر لوی اثر لري درس و تدریس دا فرض دی دا ډېره لویه مرتبه ده درس نه به مې نه پاتې کې حاجي صاحب هوښیار وایي بس اس بوج هم در باندې نه اچوم سره بیعت وکړه بیعت یې ورسره وکړه حاجي صاحب خپلو مریدانو ته وایي چې د مولانا رشید احمد صاحب کټ ما سره کوټه کې یو ځای سم کې یو ځای به سملو دی ورسره یو ځای سم لاست چې سم لاست حاجي صاحب رحمت الله علیه خو نیمه شپه کې اخره حصه کې پاسې تهجد ولا او داسې وکړه ودرېد مولانا رشید احمد صاحب لکه سوچ کوي چې خدای کو دقسې زو دیم او اړم راوړم خوب هم نه راځي هم را باندې پیښ شو نو لږه بده ده زه راشه بس وبکو یو څو رکعاته تهجد به وکړو پاسېدو نازله نه پاسېدو تهجد یې وکړل ما چې جماعت ته راووت ویې کتل جماعت کې عالمان دي طالبان دي ټول په تهجد ولاړ دي او ذکر و اذکار کې مصروف دي ذکر و اذکار کې مصروف دي نو زه وی چې راشه بس هسې څه وسوده کېږي تهجد یې وکړل تم څه ذکر اذکار څه خو ووایه که نه سار شو چې څنګه سار شو دې ماحول ولا لږ خوند ورکړه حاجي صاحب ورته وایي که ډېر ضرورت تري نو یو شپه دوه نوره مثال شه وایي صاحب مثال به شه زما صاحب نه مدرسې چوټي ده 2 ورځې نور هم تېرې کړې چې 2 ورځې تېرې کړې نو حاجي صاحب سره کېناسته وایي صاحب ما ته څه ذکر و اذکار وڅه وښایه ماحول پې سر وکړه وایي نه نه تا ته خو ما ویلو چې په تا بوج نه اچو ته د خپلې وعدې پابند دی بس صرف دا بیعت هم ستا لپاره پاره کافي دی بس خپل درس و تدریس کا هغه اهم شی دی بوج در باندې نه اچوم وایي نه صاحب بوج را واچوه بوج را واچوه نو د یوې شپې نه 3 شپې شوې او د 3 شپو نه 40 ورځې غونډه چلې د حاجي صاحب سره په خانقاه کې تېره کړه او 40 ورځې پس چې ته نو حاجي صاحب له خپلو ټولو څومره چې د هغه طریقې وې اذکار د هغې خلیفه که خلافت یې وله ورکړه نو قاري صاحب لیکي قاري طیب صاحب وایي مخکې چې راغی نو وایي د شپې عبادت هم نه کو نفل هم نه کول نو چې په لومبۍ شپه پاڅېده نو عادت یې جوړ شو نو چې 3 ورځې تېرې کړې نو عبادت ته متوجه شو هغه عادت یې په عبادت بدل شو نو چې 40 شپې تېرې کړې نو عبادت یې په خلافت بدل شو دا حاجي صاحب خلیفه شو یو ټکي ورته هغه ونه وی چې دې ذکر کې دومره سوا او دې درود شریف کې دومره سوا او دې ذکر کې دومره سوا هغه ماحول یو کت ماحول سره بدل شو قاری صاحب لیکلي قاری طیب صاحب وی چې د کلم یا گنگوهی رشید احمد گنگوهی صاحب د علم سره سره د تصوف یو لوی امام هم ته جوړ شو نو وی زه یو ځل د هغه جومات ته لاړم گنگوه ته وی زه د 8 کالو ما وی مجلس کې به لګیو په جومات کې خانقاه کې به ذکر و اذکار کېدل خلیفګان به صاحب طالبان به عالمان به هغوی به لا اله الا الله ذکر و اذکار کو نو په گنگوه کې دوبیان ډېر زیات وو هغوی به د خلکو دا جامې وینځلې نو اوس خو په مشرینو کې د هغه زمانه کې خو به دا جامې په هغه صوبالو ډبولې او یا د دوبیانو مونږ به خپله لیدل د دوبیانو د پېښور کې به د دوبیانو جامې وینځلې نو دا یو طرف پې نیولې اوچتولې به او کاڼې د به یې رابرولې اوچتولې به لکه څنګه چې سړی وږي ټکوي داسې به یې کاڼې رابرولې نو قاري طیب صاحب وایي هغه دوبیانو باندې د مولانا رشید احمد گنگوهي رحمت الله علیه د ماحول دومره اثر شوی چې هغې به هغه کپړه اوچته کړه او هغه کاڼې له به یې رابروله نو د کپړې درست سره به یې وي الا الله الا الله الا الله کپړه به اوچته کړه چې رابروله به وي الا الله هغې سره به الا الله وي دا د مولانا رشید احمد گنگوهي رحمت الله علیه د هغه خانقه او د ذکر و اذکار اثر د مارونو بنیادی سیز که د یو خپل کشر اصلاح کول غواړئ چې زما زوی دی ډېر خلک راشي یاره جي زوی مې په غلط طرف روان دی لوفرانو سره کېدې پاسي او پیسې الوځئ او بېځایه ما سره ما ته سپک ګوري پلار ته سپک ګوري مور ته سپک ګوري او څه وظیفه وښایه او څه درود او څه الفاظ راته وښایه او څه تعویض او څه دم راته وښایه د دې لپاره نه د تعویض ضرورت شته
دې لپاره نه دم ضرورت شته. دې لپاره بهترین علاج دا دی چې د خپل دوی ماحول ټیک کا. دې د غلطو خلقو د غلط مجلس نه منې کا او په نیک مجلس کې کېناو، بس ماحول ټیک په خپل اثر کوي. قسم دې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې دا څومره صحابه کرام الله تعالی په صحبت د نبی علیہ السلام کې داخل کړل او دا مسلمانان شو او دې دا څومره دین زده کړی دی. د پیغمبر علیہ السلام د ماحول ناست زده کړی، ناست یې کړی د نبی علیہ السلام ته هغه ته کتلي چې دې څه کوي او ما عمل اختیار کړی دی. تاسو احادیثو کې ګورئ نو د نبی علیہ السلام اقوال چې نبی هم دا فرمایل دا کم دي، افعال زیات دي. او صحابه وایي نبی علیہ السلام به دا چل کاو، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل كذا، ما وتوقت دا کار کول ما مغه کار شروع. نبی علیہ السلام ویلي چې دا عمل کول ما دا عمل شروع. نبی علیہ السلام ویلي چې دا کار نه کوم ما دا غي نه ځان وسات. او زمونږ د تابعینو ډېر روایت په دقه فعلی روایت یا تقریری چې ما صحابه ولیدل هغوی دا کارونه کول نو موږ هم ورسره هغه کار شروع. ماحول یو عجیبه اثر لري. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله مکه فتح کړه، د مکې د فتح نه بیا نبی علیہ السلام لاړ حنین ته، طائف او حنین دغه جهادونه شو. د حنین نه چې کله واپس راته نو د مکې مکرمې په ګوان کې یو ځای کې نبی علیہ السلام دمه وکړه. هغه به د اسونو او د اوښانو سورلی وې، یو شال مزل به ګرانو دمه وکړه. د مانځه وخت پرې راغی، یو صحابي ته بلال رضی الله عنه ته نبی علیہ السلام یې بانګ ووایه چې موږ دلته مونځ وکړو، خیمې خښې کړې وې، هغه بانګ وې. د دې کلي ماشومانو، دا کلي لا مسلمان شوی نه دی، د دې کلي ماشومان دی واړه، هغوی چې دا بانګ واورېده هغوی ته یو ناشنا شیخ ښکاره شو چې دا کاکا څه کوي چې دا چغې وایي. په لومبي ځل یې بانګ واورېد، غوږونو کې ګوتې منډلې دي، کله یو خوا ګوري او کله بل خوا. دا بابا څه کوي دا کاکا چې دا چغې وباسي. نو ماشومانو یې پیښې شروع کړې، واړه خو دا څه پیښې کوي. حضور پاک ورته خیال شو چې دا ماشومان خو زما د مؤذن بانګي پیښې کوي. صحابو ته ورمنډه کې دا ماشومان راونیسئ، خوش طبیعي ورسره کول. چې صحابه منډې کړې ټول واړه ته وتښتېدل. یو ماشوم ابو محذوره هغه یې پکې راونیوه، چې راوینې نبي علیہ السلام دی راوسته چې پیغمبر علیہ السلام سره ودرېد. دا ابو محذوره وایي وی د اسلام نه مې نفرت و، ما خپل دین خوښ او ما دې بانک پورې مونږ ټوکې کولې چې دا څنګه دوی چغې وایي. وی چې نبی علیہ السلام ته مخامخ ودرېدم، ګیر چاپېره صحابه ته تودي وی ما ته وایه بچې دا پیښې چې دې څنګه کولې شا به بیا ووایه. د دې صحابو د زمانې د خلکو حافظې ډېرې مضبوطې وي. یو شی چې به یو ځل واورېد اب ورته بیا یاد و یېرېده به ترې نه، شا به وایه وی ما وی الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر. وی په سینې راله لاس کېښود چې ورپسې وایه وی مې چې اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله. وی راته چې بچې دا بیا ووایه، دا اشهدو والا الفاظ شهادتین دا یو ځل بیا ووایه او په اوچت اواز یې ووایه. وی یاره دم نو، وی په اوچت اواز مې ووایه اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله. وی به چې زمخ کې وایا وی ما حي على الصلاه وحي على الفلاح الله اکبر بان خلاص کو. وی قسم دې چې ما دا د نبی علیہ السلام مبارک دا لاس په دې سیله د پاسه ایمان کې خو او دا اشهدو را باندې دوباره وی اسلام می پاړه کې ورننه و. چې د صحابو د ما حال ته مې وکړه څوک منځ کې لګیا دي چې الله تعالی سوچت کړی دی نمانځه وخت او صفونو کې ودرېدل او خشتخ کولې شکلونه دي او یو بل سره مینه ده، یو بل سره یو ځای ناست دي. وی چې دې ماحول ته مې وکتل، وی مې چې د الله رسول ما ته اسلام وښایه زم ستا په دین کې داخلېږم، خدای مسلمان. نو حضور پاک والا بیا یو لوی نام ورکړ، وی زه ته مې د مکې مکرمې مؤذن مقرر کړ، ځکه مکه مکرمه له دې نه مخکې فتح شوې وه
او لومبه بانک د فتح نه پس پکې حضرت بلال صاحب ویلو ویزا ته مې د مکې مؤذن کړی خو چې دا کم بانک په وجه ته مسلمان شوې نو ته به په مکه کې هم دقسې بانک وی زمونږ د عالمانو طالبانو ته د ترجیع اذان وی ته به دا زمونږ والا بانک نه وي هم دقسې وایه دا اشهد ان لا اله الا الله دا څلور الکلمې دا لاول رو وایه او بیا په زوره وایه نو چې دا څومره کافر تاسو وینئ چې دا د اسلام په دایره کې داخل شوي دي دا ټول د نبی علیه السلام د هغې ماحول نه متاثر شوي دي بعضې د جاسوسۍ په بنیاد راغلي دي یو کافر راغی او د نبی علیه السلام خلاف دومره سخت و چې وی توره مې خصوصي سپیشل دې دپاره جوړه کړه چې نبی علیه السلام باندې پرې غذار کړو سپیشل توره او هغې له مې د زهر اوبه ورکړئ چې که چېرته د مرګ نه بچ شو او زخمی شو نو چې هم بچ پاتې نه شي او بیا مې دومره خواري ورسره وکړه چې هغه مې د شا دلته کې شاته لاندې د کمیس کې موله ځای جوړ کړه او شاته مې هغه ومنډله چې زما لاس کې چاته پته ونه لګي چې د سره توره شته که ورسره نشته او څادر مې ځان نه تاو کړو او چې رالم څنګه نبي علیه السلام را باندې پوه شو دلته راشو او مخامخ کېناستم او څنګه حضور پاک ته مې وکتل او د صحابو ماحول ته مې وکتل بس وی پاک قټک مې نبی علیه السلام ته وی چې صاحب کلمه راته ښایه وی توره خو دې هم شاته منډلې ده توره خو دې هم شاته منډلې ده رانږدې شه وی ورنږدې شم کلمې شهادت مې وی خدای مسلمان لوی فهرست د صحابه کرامو زه برته یو څه شمېرم لوی فهرست د صحابه کرامو چې دا د نبی علیه السلام په صحبت کې داخل شو او د حضور پاک او د صحابه ماحول ته وکتل خدای پاک د هغې نه کوم اسټای جوړه کړي نن د هغې مثال نشي پیش کولی د حضور پاک خو ډېرې معجزې دي ګوته مبارکو نه وبېرې دا یو معجزه ده یو ځای کې ضرورت د اوبو راغې اوبه نه وې نبي علیه السلام مبارک صحابو ته ویې لږې شانتې اوبه پیدا کړي هغې کاسه کې لږې اوبه پیدا کړئ هغې پکې د خپلې ګوتې مبارکې کېښودلې اوبه په خوټ کېدو شوې او چې څومره صحابو هغې هم څکلې څاروی هم وڅکلې مشکونه هم ترې ډک کړل معجزه شوه یو ځای کې د اودسماتي ضرورت راغی د پنۍ سے انتظام نو میدان و کلا ادرې دقسې او مخامخ یو صحابي وی مخامخ یو اونه وګوره لرې او بل طرف ته یو اونه وه یوې ته یې اشاره وکړه بلې ته یې اشاره وکړه یو اونم په ځمکه سیریکۍ شلی او نبی علیه السلام لراله او بل هم ځمکه شلی او حضور پاک لراله او د دواړو اونو څانګې ټیټې شوې ځمکې ته جوختې شوې او پیغمبر علیه السلام ته یې پرده جوړه کړه او داسې یې مات کړ چې او داسې یې مات کړ یوې ته یې اشاره وکړه بلې ته یو خپل ځای له لاړه او بله خپلې ځای نه جاءت لدعوته الاشجار ساجدة تمشي الیه على ساق بلا قدم بلا معجزه ده د خوراک معجزې دي حضرت جابر رضی الله عنه نبی علیہ السلام نه ډوډۍ وکړه لږه شان ډوډۍ او په هغې باندې بلا 1500 صحابه راغلل په خدای پاک ماړه کړل ډېرې معجزې دي د حضور پاک یوه نه ده یو صحابي وي نبی علیہ السلام نه ډوډۍ وکړه یو چیرې مې ولا حلال کړه وی چې هغه وخت یې وخوړله اډوکې په ځمکه وغورځول وی دا اډوکې راغونډ کړه وی هغه اډوکې مې ولا راغونډ کړل مخې ته مې ولا کېښودل وی په هغې لاس مبارک کېښود واپس ته چیرې جوړ شو او دا نه چې ګڼي بس بیا مړ شو د ډېر عمر منکر بیا یو بل صحابي وی نبی علیه السلام یو تولیه راکړه یو رومال هغې په مخ مبارک وچ کړی وی مال یې راکړه وی قسم دی چې خیرن به شو تنور کې به مې واچم نو پاک به شو ما په اوبو چته نه دي لیدلې تنور کې به مې واچو او بار به مې راوست پاک به شو دا د حضور پاک معجزې دي نو کانو د نبی علیہ السلام په لاس کې تسبیحات ویلې نو صحابي وی نبی علیہ السلام سره لاس کې کانو وی سبحان الله سبحان الله سبحان الله بیا حضرت ابو بکر الله ورکړل دا غلاس کې ملګیا دی سبحان الله سبحان الله سبحان الله بیا حضرت عمر فاروق الله ورکړل دا غلاس کې سبحان الله سبحان الله سبحان الله بیا حضرت عمر حضرت عثمان الله ورکړل دا غلاس کې بیا تسبیحات باندې کړل دا د حضور پاک معجزې دي لیکن زمارونو دا ټول معجزې یو طرف ته کا چې دا څومره معجزې دي د پیغمبر علیه السلام د ټولو نه غټه معجزه دا ده چې دا هر صحابي د حضور پاک مستقله معجزه ده کاڼي نرمېدل اسان دي کاڼي د چونې په بټۍ کې واچي نو اوبه وشي ایره ایره شي
اوسپنه نرمول اسان دي، اوسپنه چې څومره هم سخت دی نو بټۍ کې واچوه د اور نو بیا تاوهه نه تاوهه. سره زر نرمولی شي، سپین نرمولی شي، غر ټوکړې کولی شي، خو انسان چې خراب شي هغه سمول اسان کار نه دی، ګران کار. یو انسان چې خراب شي، قسم دی مور او پلار ورته نصیحت کوي، علما ورته نصیحت کوي، دم درود پسې ګرځئ نه سمېږي. او د نبی علیہ السلام صحابه کرام تاسو وګورئ د جاهلیت زمانه کې دا کم خلک خو چې د حضور پاک ماحول لرالل او نبی علیہ السلام سره ناسته وکړه، کوم اسټیټ یې جوړه شي؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ. دا د حضور پاک د ماحول سر، ماحول ډېر لوی سر لري. نو د بچو د اصلاح لپاره او د کشر کل د اصلاح لپاره ماحول ټیک کې. وظیفه وښایه چې زه ویم په وظیفو نه ټیک کېږي، په ګنده ماحول کې دې ساتلې دي، په وظیفو یې نشي پاکولی. تعویذ وکړه چې زما دا بچی ټیک شي، په تعویذونو یې هم نشي ټیک کولی. بهترین شی دا دی چې خپل کشر کل بچی د خپل لاس نه مه باسه، تر څو چې ستا په لاس کې او ستا په اختیار کې. نو نیکانو سره کښېنه، عالمانو سره کښېنه، دیندارو سره کښېنه، په دې به ماحول ټیکي. او که د وخت نه دې په بچي پړی وروغورځاو او ګنده ماحول سره هغه عادتونه وه، والله کې بیا سم کې بیا نشي سمولی. بیا به ټول عمر ګنده موبایل ګوري او په هغې کې به غلط تصویرونه ګوري او په هغې کې به بربن فلمونه ګوري او په هغې کې به د ښځو تصویرونه ګوري. ماحول خراب دی، ماحول ګنده ماحول کې ورننوتلی. او نن سبا خو انټرنیټ او موبایل د لوفرۍ دپاره او د فحاشۍ دپاره د دې نه خطرناک او خطرناک اور د دې نه بل نشته. موبایل او انټرنیټ دا خطرناک اور دی. دې اور چې څوک والي دی هغه رغېږي نه. لګیا دي میموري کارت خلک ډکوي او فلمونه پکې اچوي، ټول کشر کل په تبېخته دی. لګیا دي میموري کارت وړي او د ګانې او سندرې او فلمونه او ډرامې او بربنډتوب د دې نه هلکان هم ډکوي او جینکۍ هم ډکوي او انټرنیټ باندې لګیا دي او فلمونه پې ګوري او ډرامې پې ګوري. دا ولې؟ ماحول خراب دی، ماحول ګنده دی. دا بچی ستا د لاس نه ووته، دا خراب شو. خدای لپاره دا خپل بچی د خپل لاس لاندې وساته. ماشوم د ده مثال د کلالۍ خټې دی، د نه که جام جوړی جام ته جوړېږي، د ده نه که ته کټوی جوړی کټوی ته جوړېږي، د ده نه که پیالی جوړی پیالی ته جوړېږي، نه نه چې څه جوړی جوړېږي ته. دا ماشومان ستاسو ذخیره ده. رونو ګورئ دا ذخیره بار آوره کې د دې نه یو باغ جوړ کړئ چې دا بچې ستا په ژوند هم ستا پخه راشي او ستا د مرګ نه پس هم ستا پخه راشي. زمونږ نه بچي لاړل برباد شي، ټوله ورځ په موبایل او په نیټونو باندې تصویرونه دي ګنده او فلمونه دي او په غلط ماحول کې ناست دي. پلار یې غریب یې وله ګټي او دی دوستانو یارانو سره مري ته ټاباد ته او پېښور ته او په نخرو ګرځي او پیسه والو ته. نمونځ شته او نه اودس شته، لو پران شو بچي. ماحول خراب. خدای پاک چې د انسان د اصلاح لپاره کوم شی استعمالوي فرمایي کونو مع الصادقین، تاسو ماحول ټیک کړئ. نیکانو خلقو رښتونو خلقو سره خپل ماحول جوړ کړئ، نیکانو سره کښېنئ، صالحینو سره کښېنئ، عالمانو سره، طالبانو سره، نیکانو سره مجلس جوړ کړئ، په خپله به ټیک ټاک شي. زه ته خپل یو دوه مثاله ښیم. یو کس به ما سره ټلیفون باندې رابطه کوله د اسټرالیا نه، ما سره رابطه کوله، ما ته مې ته ما څه پېژنې؟ وایي ستا تقریرونه اورم او مې تقریرونه کم ځای پیدا کړي، پاکستان نه م راغواړم او په نیټ باندې ستا ما ته پته نشته، د نه نیټ پېژنم او نه راته نیټ پتې لګي. خو دا چا ورکړی به په انټرنیټ ستا تصویرونه دي، دا دغه دي، دا تقریرونه دي، هغه اورم. نو سړی ښه سړی و، د مسلو تپوسونه به یې رانه کول. یو ځل یې ما ته په ټلیفون وویل چېره مولانا صاحب زما د لمانځه به څه کېږي؟ مې ولې؟ وایي زه خو 5 واړه لمونځونه ماسخوتن په یو ځل کوم او په خپل ځای کې کوم ځان له. مې ولې؟ په وخت ولې لمونځ نه کوې؟ او دا 5 واړه لمونځونه ته په جومات کې ولې نه کوې؟ وایي صاحب دلته جوماتونه ډېر لرې دي، جومات نشته، کم ځای وکم او انجینیر یم، نو زه خو خپل ډیوټی لځم، ډیوټی کې خو زه ما له د مونځ چوټي را کوي ماسپښین، نه د مازدیګر چوټي را کوي، نه د ماښام او نه د ماسخوتن، او نه د جمع انتظام شته چې جمع وکړم.
نو مزه چې ډیوټۍ نه فارغ شم ورټایم ولګم او واپس خپل کور ته راشم نو 15 واړه منځونه بیا ځان لکوم. مې څو کاله دی شو دا دی یو کال 2-3 کېږي مې څو کاله دی شو ما ته یاره زما خو تقریبا 11 کاله وشو مې دا 11 کاله دغه ژوند دی ویاو او بلکې راته وی چې روژه دلته کې 20 غنټې 21 غنټې 22 غنټې روژه ما وی دا خو تا ځان غرق او تباه همیشه منځ قصدن قضا کول خو ډېر لوی جرم او ګناه ده. که په غلطۍ درنه منځ قضا شو بیا دې وکړه په غلطۍ نو هم ګناه کبیره د توبه وباسئ الله به دې معاف کوي. خو قصدن دا منځ به ماښام کوم ماسخوتن به کوم دا خو ډېر لوی جرم دی. نو یو خو دا جرم کوي چې قصدن منځونه په وخت نه کوي دا خو تا دومره کبیرې ګناه وګټلې چې د حد نه وتی. نمبر 1 دویم دا دی چې جمع ده نه پاتې ده نو ځان لمونځ یو په یو دی چې جمع سره کې یو په 20 دی دا دې څومره تاوان وکړو. نو ما چې زه دلته څوک هم دلته جوماتونه ډېر لرې چې د جمعې مانځل هم نشم ته یا د اختر لنم ماحول ما وی دا مهرباني وکړه چې دا نوکري دې پرېږده راځه خپل وطن ته دا څه کې پې ډېره بده ولګېده چې زما خو ډېره غټه تنخواه ده او زما خو ډېره غټه نوکري ده دا اوس پرېږدم نو مې 2 خبرې دي یا به دین پرېږدي او یا دنیا. اوس ګیر شه منځ کې یو خوا دنیا زرګونه ډالر تنخواه اخلي یو خوا دین او منځ او مې نوره معاشره بچي وی بچي خو دلته نه راولم مې ولې وی دلته خو ټول بربنډتوب دی دلته بچي چېرته راوستی شم ماحول ډېر زیات ګنده دی خلک دا بدعملۍ سړک په غاړه یو بل سره کوي او په پارکونو کې او په چوکونو کې خلک لګیا دي او ناروا کارونه کوي دلته بچي چېرته راوستی شم. ما وی دا مهرباني وکړه خدای دپاره نوکري دې پرېږده که د خدای سره تعلق دی په کاري مونځ د خدای سره ستا تعلق دی 15 وخته خدای سره ستا تعلق د مونځ په وجه جوړ دی نو که خدای سره تعلق ساتل غواړئ او آخرت ښه کول غواړئ دا نوکري دې پرېږده. وی دا تنخوا پلان کې مې بس ډېره دې ګټلې ده مې اندازه مې داسې ده چې تا به دومره ګټلي که ته لاس په خپه کښېنې ستام کېږي د دوی دې کېږي نو څو دې کېږي خیر خبرې خلاصه شو. ډېره موده پسه زه کور ته رالم ما ته څوک مېلمانه راغلي وو څه تحفې راوړی وو هغې کې خط لیکلی و په خط کې راته لیکلي و چې زه خو ستا ملاقات له رالم او ستا په وجه ما هغه ستا د اسټرېلیا والا مرید یم غیبانه نوکري مې پرېښوده او دی راته بیا په ټلیفون وی ښځې بچو سره مې مشوره وکړه نو هغې م راته وی چې بابا بس پرېږده نوکري دی ضرورت نشته ډېره دې ګټلې ده راځه بس موږ سره خپل ژوند تېروه بس وی پرې مې ښوم. بیا یو ځل ټلیفون راته وشو څه موده پس ټلیفون مې اوچت کړه سعودي نمبر مې لکه څوک خبرې کوې وی زه له جزې نه خبرې کوم فلانکي مې نوم دی مې په نامه ونه پېژنم مې ما ونه پېژندې وی زه ستا هغه اسټرېلیا والا بیلما زه مرید یم مې جزه کې څه کوې وی ما باندې خو خدای ډېر لوی فضل وکړ مې هغه څنګه وی بس په کور کې ناست وم او انټرنیټ مې کولاو کړی بس اسټرېلیا خو مې پرېښوه وړه به مې کله کله خپه و چې بلا تنخواه دې پرېښوه وی چې ناست وم نو په جده کې یو کمپني وه هغې انجینیر غوښته هغه انټرنیټ باندې ما معلوم کړ نو ما خپل سی وي ورته وایي دا خپل چې د کوم قابلیت دی د هغې یو فایل ورته په انټرنیټ ورولېږي وی چې ورولېږي یو څو ورځې پسې راپسې خط راولېږه چې راځه دلته موږ تاله نوکري درکوو وی لاړم جدې ته اوس جدې ته چې ورسېدم نو په یو کمپنۍ کې ما ته سرکاري خپله نوکري میلاو ده او په بله کمپنۍ کې سره مازدیګر نه پس پرایویټ کې یو 2 غنټې نوکري کوم دواړه چې یو ځای کوم د اسټرېلیا نه مې تنخوا زیاته ده یوه شوه او دویمه څه وی دویم دا دی چې دلته راته ښه مزېدار کور بنګلی را کړې ده او ښځه بچي مې مروستلي ځان سره هلته ښځه بچونه هم لري او ما ته وی درېیمه وی تا سره انټرنیټ کوي چې درته خپل پوټو دغسېږم مې نه زه پوټوالو شوق کوم او نه په دغه شي پوهېږم ما ته مخکې مې داسې و چې ګیره مې مخریل او برید په مې مخریل او پتلون کې به ګرځېدم او ما ته وی که اوس دې ولیدم که نه وی لوی ملا به راته ښکاره شم ابې خوشطبه هلک دی مې هغه څنګه وی ښکلې ګیره مې پرېښوده خشته جامو کې ګرځم او د ټولو نه غټه خبره دا شوه د ټولو نه لویه خبره چې وی د جمعې او د خالي مې 2 ورځې چوټي ده دا 2 ورځې په مکه مکرمه په حرم کې تېروم بچیم ځان سره بوځم او په خپله ممریم کوم او وی جلل په ماته په موبایل او جلل ماته وی مولانا صاحب چې د طواف کوم او دعا کوم نو لومبې تا خامخا یادوم دا ولې ماحول هلته ماحول خراب دلته ماحول ټیک پیسې خو د خدای په لاس کې
ډوډۍ په خدای په ناس کې ده 11 کاله د ښځې او د بچو نه لرې او چېرته ورسره ښځه او بچي په حرم کې ملګري کېدل د اسلام بهترینه طریقه ماحول ټیک کول دي دا یو دویم مثال هم د خپل در کوم دلته دوره کې ناست یم یو سړی راغی نوم یې درته نه اخلم د سواتو نو ښایسته ښکلې پټکې هوالې او ښکلې مزېدارې ما نه اوږدې جامې او کونټه یې ورسره وه چغې چولې و ما وې دا به څوک لوی عالم وي شیخ الحدیث به خیر راغی ما سره کېنه دي عیدګاه کې کېناست ما سره چې کېناست ما چې هغه سبق پوره کړ نو زه ورته ورپاڅېدم راته غاړه وه مولانا صاحب مو ورته کول ما ته ویل مولانا نه یم عالم نه یم ابي سړی وی زه یو ځای راته یاد که سوات کې وي دا هغه ځای وی ستا ملاقات لراله خو دا مې دریم ځل دی چې ته مې لاندې کړې ما وی یو ځل ګاډي کې ناست وم نو زما یو دوست ما یو کیسټ راکړه چې دا کیسټ واوره وی ما هغه کیسټ راواخیست ګاډي کې مې ورکړ ما چې څه شی دی وی چې دا یو مولانا دی د هغه تقریر دی وی ما کیسټ اخوا ورغورځاو چې مړه که څه د موسیقۍ کیسټ یې هغه را میدان ته ګیره به مې خریاله برېت به مې خریل پتلون کې به ګرځېدم او ټي وي کې مې کار کوم وی هغه ما ته وی چې مړه ټول مازغرې د ګن نه ډک دي ظالمه چې ته د خدای او رسول خبرې خو هم به وره که نه دا وی ما کیسټ ورته وغورځاو چې که ښه موسیقي دی چې ته پیدا کړې راکړه وی چې هغه له ما نه کوزېده وی ما وی چې ملګري مې خفه نه شي مې چې هلکه راکړه کیسټ زه وبرم وی نو څه نه در کوم وی خیر ما ته په زور هغه کیسټ راواغېست دې لپاره نه چې ملګري دې خفه نه شي او د هغه مخکې مې په هغه ګاډي کې په ټیپ کې ورکړه دې خو کوشم وی چې کیسټ مې واورېد را باندې اثر وکړ وی بیا مې واورېد 2-3 ځله وی هغه چې را سره بل ورځ میلاو شو مې چې هلکه دا کیسټ د چا دی او د نورې کیسټ یې په کار دی وی نورې م راکړې مې واورېدې وی هغې را باندې ډېر زیات اثر وکړه ما ته یې هغه ستا کیسټ وي بیا ما نه خو یېر دي خو ما ته یې تا نه مې په ټېلیفون تپوس وکړم یاره زه خو دغسې ستا د کیسټو نه متاثر شم او زما خو بس د دې سید نه نفرت دی یو خو مې بینک کې نوکري ده د سود معاملې دي او بل دا دی چې ټي وي سټیشن کې په ډرامو او په دې سیزونو کې مې کار کړی دی کوم زه بس وکړم نو ما نه یېرو هغه راته رایاد کړ وی تا راته وی چې نوکري دې م پرېږده د سود نوکري توبه ته وباسه او دا ډرامې او ما ته وی د 15 منټو به موږ له په زرګونو روپۍ راکول یو ګنټه چې به موږ په ټي وي کې کار وکړو لکونه روپۍ به راکول ډېر عزت او قدر به م بس وی ستا په وینا مې هغه هر څه پرېښودل نوکري مې م پرېښودل لاړم وی یو ځل مې تا ته په ټېلیفون وی چې مولانا صاحب زه څوکم علم شروع کړم خو دلته خوشې ګرځم او په دې تنګ شم وی تا راته وی چې داسې کار وکړه چې یو 3 ورځې تبلیغ کې ولګاوه نو یې لاړم شب جمعې او 3 ورځې 3 پسې مې بیا 40 ولګول 40 کې اخوان راکړه 4 میاشتې مې ولګولې نو ما ته وی اوس مې د بارمل 3 سفرې کړې دي د بارمل 3 سفرې او شکل ته مې وګوره مې لکه په شکل خو ما ته داسې ښکاره شو لکه جلوې شیخ الحدیث ما ته وی زما چې څومره لایبرري ده په هغې کې کتابونه کم دي او ما ته ستا کیسټ پکې ډېرې پرتې دي په خلکو مه اورم دا ټولې خبرې دا د ماحول سره تعلق لري بس که بچې دې په ښه ماحول کې ور داخل که دی به ټیک شي او که بچې دې د بربنډتوب په ماحول کې ور داخل که دنه به خراب جوړېږي د قرنګي لور زګون که لور دې ازادو جینکو سره ملګرې کړه هغه جینکې چې هغه لستونې کټ کوي او هغه جینکې چې هغه په پینټ او په شرټ کې ګرځي نو لور به دې سبا ازادي غواړي درنه هغه ماحول به په اثر کوي او که لور دې د جینکو مدرسې ته ولېږله
او دا قرآن شریف درس لدی ولېږله او نیکانو خلقو کله دی ولېږله او د هغې بورقۍ د هغې غټ پړونې وي او د هغې غټ پرتوګ او غټې پنسې وي کلاو مزېدارې جامې نو هغه ماحول به پې سر کوي. اوس ستا خپله خوښه ده چې د بچي نه دیني بچی جوړول غواړئ او که د بچي نه د 14مې صدۍ سخوندر جوړول غواړئ، که د بچي نه دینی شخصیت جوړول غواړئ او نیک انسان ته جوړول غواړئ، ماحول ولا ټیک کا. او کله دې بچی نه 14مې صدۍ ګن جوړئ ګن، نو پرېږده په غلط ماحول کې. د مارونو دا یو فطري تقاضا ده چې د کوم سیستم ښه کول غواړئ که نه په هغې به محنت کوئ. دا قانون دی. لکه دا کور دی مثلا او ته وایې چې زما دا کور دی ډولي و ډولې، نو محنت به خامخا کوې، چونه به ورکوې، صفایي به یې کوې، جارو به پکې وې، ویپر به پکې راکاږي، رنګ به ورکوې، روغن به ورکوې، نو دا به محفوظي. نو دا کور که ښه ساتل غواړي لازما به محنت غواړي. او که ته وایې چې دا کور دی خراب شي نو محنت تاجت نشته. جارو پکې مه وه، کډه ترې وباسه، ویپر پکې مه وه، رنګ روغن مه ورکوه، هېڅ محنت نه غواړي. بې محنته به یو 2-3 کاله پس دار څه لاندې راوغورځېږي. داسې ده که نه ده؟ روانې محنت نه غواړي، بس چې ته اصلاح پرېږدې په خپله روانې راځي. او اصلاح چې د شي اصلاح کې هغه محنت غواړي. دقه رنګې بچی دی ګورئ، که د بچی اصلاح کې محنت په پې کوې، ښه مجلس او ښه ماحول به وله جوړی. او که ته وایې چې نه اصلاح نه کوم، نو هېڅ کالج او یونیورسټۍ ته اجازت نشته، ګنده ماحول کې وردن نه که په خپله به تبه برباد شي. نو قرآن شریف کې رب العالمین فرمایي کونو مع الصادقین، د بچو او خپل اصلاح کې مجلس خشته کې ماحول جوړ کې. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیته. هر سړی به شپونکی دی. پخوا به د شپونکي د خلکو دا غویان او دا میخې ورکولې هغه به څرولې او ماښام بېرته کره واپس. دا ګورچیان به و، زمونږ په دې وطن کې ګورچیان به و، د خلکو دا غوا او دا ګډې چیلی به یې بوتلې او مازدیګر به راتلې. نو که د چا غوا ته یا ګډې چیلی ته به نقصان ورسېد، ګورچي نه به یې تپوس کو، شپونکي نه به یې تپوس کو ګډه زما څه شوه، چیلی څه شوه، تا ولې خیال نه ساتلې. دقه رنګې حضور پاک فرمایي ستا مثال د شپونکي د قیامت پر ورځ به ستا د بچو ستا نه تپوس کېږي. د بچو اصلاح دې کړې ده او که دې نه ده کړې، بچو له دې ښه ماحول جوړ کړی دی او که ښه ماحول دې وله نه دی جوړ کړی. که اصلاح دې وله وکړه، ښکلی ماحول دې وله جوړ کړ او ښه اخلاق ورسره چلی، دا بچې ستا دپاره ډېر لویه مرغلره ده. او که ماحول دې وله خراب جوړ کړه او اصلاح دې وله پرېښودله، نو دا بچې به ستا دپاره د دنیا هم دشمني او د آخرت هم دشمني. صحابه کرام په دې دریاب را پورې وتل، سیند ته رالل، بې سیند ته. تاسو به د سکول په کتابونو کې کتلي د محمد بن قاسم واقعه، محمد بن قاسم دې سیند ته رالل صحابه. نو چې د سیند خلکو به صحابو ته کتل مسلمانېدل به. د سیند نه بیا پنجاب ته رالل او د پنجاب په لاره هندوستان ته لاړل. قسم دې اوس موږ څومره محنت کوو په خلکو نه مسلمانېږي، محنت پې کوه څوک نه مسلمانېږي. مولانا عبیدالله سندي رحمت الله علیه تللی و د روس هغه مشر ستالن له، چا چې انقلاب راوستی و ستالن، هغه له لاړ او مولانا صاحب مولانا عبیدالله سندي رحمت الله علیه هغه ورته خپل دلایل هر څه پیش کړل چې ته دهریانو خدای نه منه، د مسلمان شه او زمونږ د اسلام دا نظام دی، دا نظام مطالعه کا، دا وګوره او په خپل روس کې دا نظام متعارف کا، هغه دهریت متعارف کا. وی دا دهریت ټیک نه دی ګوره چې د سبا به رضی نه ستا قوم تنګي، دا اسلام والا سسټم دا په خپل وطن کې نافذ کا او جاري کا. هغې مولانا صاحب ما له موقع راکړه دا زه ګورم. ستالن ډېر هوښیار و، هغه د اسلام پوره مطالعه وکړه مکمل اول نه اخره پورې. مولانا عبیدالله سندي صاحب بیا ټیم ورکړو چې بیا دې دوباره ورغې، وی که ستا په دې خبرو کې څه شک یې ماته ووایه چې شک دله لر کړم. ستالن ورته وی شک مې نشته، د اسلام د نظام نه بهترین نظام د معاشرې د اصلاح لپاره بل نشته، د بچی د اسلام اصلاح لپاره د اسلام نه بهترین شی بل نشته. د ښځې د بچو د کور ماحول کلي ګاون او د قانون د اسلام نه بهترین بل نشته. بالکل نوی که ستا څه شک مولانا صاحب خوشحاله شم چې سړی به مسلمان شي او په روس کې به اسلامي نظام اعلان به وکړي. وی ما ته چې هېڅ شک مې نشته بهترین نظام دی، خو مولانا صاحب یو تپوس ته نه کوم، وایا دا نظام ته ما ته عملي چرته ښولی شي؟ یو نمونه راته وښایه چې زه ورته وګورم هغسې وکړم. او دا کم نظام چې دا کم تا ما ته پیش کړی دی دا په مسلمانانو کې ما ته عملي ښودلی شي؟
یو زر 2000 کسان په دې سید ماته ته ښودلی شي چې دا دغه شته اوس دې زمانه کې دغه نظام یو ملک راته وښایه او دغه افراد راته لږ مخامخ وښایه، نو بالکل در سره ملګری کېږم. مولانا صاحب وایي چې ما نظر وکړ ټوله دنیا کې په دې نظام کې څوک نه ښکارېدل، نه مې شوښولی ورته. یو د صحابو جماعت په دې نظام برابر و. نن موږ محنت کوو، کوشش کوو خلک د اسلام نه تښتي. هغه چې به صحابو ته کتل اسلام ته به راتلل، هغې ماحول ټیکو. نن زما که سر ټیکي سینه به مې خرابوي، سینه مې ټیکي کونډۍ به مې خرابي، کونډۍ مې ټیکي خپې به مې خرابي، کہ معاملات مٹی کی عبادات کے بے فرقی کہ عبادات مٹی کی معاملات بے خرابی. مول بکم روجی بنیسم ذکر اسکار بکم گیر بمی پٹکی بمی التب سود کو معاملات خراب، التب گندا نظام لمنڈے وا، التب موبائل گورم التب پلٹ گناہوں نہ گورم. معاملات بے مٹی کی کاروبار بے میرے مزیدار اور خشتے عبادات کو میں نقصان نہیں. دیر خلق وہی کہنا شکل تمہیں مگورا ملا عمل تمہیں گورا نہ شکل عمل سره تعلق لري. دا خطا خبره. عمل به ډېر مزیداري، خشته کې شکل به خرابي. نو ماحول د صحابه هغه چې خلکو دا تابعین چې دا دومره په لکاو خلک اسلام کې داخل شو، دې مدرسو کې نه داخل شوي، دې ته دعوت او تبلیغ دومره ډېر نه دی شوی، دې په سکولونو کالجونو کې نه دي داخل شوي. دې به د صحابه ماحول ته وکتل، بس صحابي به څنګه هغسې به جوړېده، صحابه به د نبی علیه السلام ماحول ته کتل، بس هغسې به مسلمانېده. او جاندار خو څه کوي، بے جان اثر کوي، بے جان. د هغې مثال هم در کړم. د کافرو ګولی د کافرو سپینه صندوق کې واچوه یو ګنټه یا 2 ګنټې، بیا ته هغه جامو ته ګوره د کافرو د ګولی خوشبو به کوي که به نه کوي؟ ګوره بے جان شی دی سر یې وکړه. ګلاب راواله جیب کې واچوه د ګلاب پاڼ 100 او بیا ته هغه جیب وسنډه، جیب نه به هغه خوشبو دي که به نه دي؟ یا په جومات کې دلته کې پخوا به خلکو ګیاګانې چولې بروزې او لوښې به یې چولې. جومات کې دې لوښې او دې بروزې چې به واچوله، آیا دې بروزې لوښې به بیا چا څاروخ پوت اچول؟ نه. بحران ته به یې غورځوله؟ نه. جومات به یې پاکو، هغه به یې وړله اوبو کې به یې غورځوله. ولې دې بروزې جومات کې وخت تېر کړی دی؟ یا کوم رومال چې تا د قرآن شریف نه تاو کړی دی، د قرآن شریف کڅوړه دا خو د بازار ټوکړه د 50 روپۍ کېږي، په دې چا پوزه سون کړې ده؟ نه. په دې لسمات یې اچولی شي؟ نه. ولې نه شي اچولی؟ ماحول یې قرآن سره پاتې دی، ژوند یې د قرآن سره پاتې دی، ټوکړه د وسل یې پرې کړی دی. دې برولې دې پول جومات کې وخت تېر کړه، ماحول د جومات سره جوړ دی، ځکه نه په دې خو څوک پوزه پاکه کړي نه شي پاکولی. نو چې بېجان شي دا یو ښه ځای سره د هغه ماحول پاتې شي او د هغه وخت تېر شي، د هغې خلک احترام کوي، قدر یې کوي. نو چې انسان د انسانانو نیکانو سره پاتې شي، خدای به قدر نه کوي. بهترین شی د ماحول جوړول. کشر کول چې څومره ستاسو دی ګورې دنه روان دی، ټول بربنټوب پسې روان دی، ټول مازدیګر او ماښام صدر ته اسلام آباد ته یو خوا بل خوا بربنټوب پسې منډې وایي، ټول په موبایلو کې نښتي دي، ټول په انټرنېټ نښتي دي، ټول په بربنډو فلمونو نښتي دي. خدای دپاره د دې بچو اصلاح وکړئ، څه کوئ؟ په کوم طرف روان دی؟ دا راولې نیکانو سره کښېنئ، علماو سره کښېنئ، دعوت لارې سره مخامخ کړئ. دې نه کار والی چې دا بچي ستا ذخیره ده، چې دا صالحان او نیکان جوړ شي، دنیا کې هم ستا د فایدې، آخرت کې به هم ستا د فایدې. او که داسې پې پړې ور واچو چې زمانه بس خپل کار به کوي، نه په دې نه خلاصېږي. خدای به قیامت کې تا نه تپوس کوي چې ستا وس کېده ولې دې بچی غلط طرف ته بوته، او دنیا کې هم ستا دپاره تبې ذریعه ده. نو بهترین شی د اصلاح دپاره دا ماحول دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم مثال ورکوي، وی دا د ښه ماحول مثال هغه د عطاري دی. یو سړی عطر فروش سره کېناست، یا به چې عطر والي، یا به هغه ول اصل لمبه په غوږ کې کېږدي، او که اسم نه نو یو ګنټه نیمه ګنټه خو یې د خوشبویه مجلس کې تېره کړه که نه. دغه رنګ یو عالم سره کېناستې، یا به ته د مسلې تپوس وکړي، هغه به راته مسله بیان کړي، او که نه یو ګنټه خو د ښه مجلس کې تېره کړه که نه. او د غلط ماحول مثال داسې لکه د اور بټۍ چې ورلې، یا خو به یو سکاره راشي جامې بدله تورې کړي، و به یې سوځوي، او که داسې نه نو ګنټه نیمه خو د بدبویه مجلس کې تېره کړه که نو غلط ماحول بیا در باندې اثر وکړي، که نه ګنټه خو د غلط ماحول کې تېره کړه. نو چې کوم مجلس کې د خدای د رسول خلاف خبرې کوي، د شریعت خلاف خبرې کوي، د بېدینۍ خبرې کوي، د بربنټوب خبرې کوي، غیبتونه پکې کېږي، چغلي پکې کېږي، دا غلط ماحول دی. مه دې مجلس کې خپله کښېنه، مو ته بچي پرېږده. چې کوم ماحول کې د الله د ذکر خبرې کېږي، درود شریف، سبحان الله، تسبیحات ویلې کېږي،
د دین خبرې پکې کیږي، د پیغمبر او د خدای خبرې پکې کیږي، د شریعت خبرې پکې کیږي. دا ښه مجلس دی، په خپل هم پکې کېنه او بچیم پکې کېنه. الله یې موږ له ښه ماحول راکړي. رب العالمین د فتنو آفات او بلیاتو نه په امن کې وساتي. رب ذوالجلال دعا او جهان خیر نصیب کې، او د دعا او جهان د شرونو د فتنو آفتونو په امن او امان کې وساتي. پروردگار زمون ماحول ټیک کې، ماحول هم شریک کې. خدای بچین د لو فروز جل نو سازه او مال او بچ کې شرکول چې څومره دي، خدای نه کې ته دینداري ته متوجه کې. خدای که څوک مریضان دي ته ول شفا ورکې، که څوک قرضدارانی قرضونه اخلاص کې، او خدای د دنیا او د آخرت د فتنو آفتونو په امن کې وساتي. اخر وخت په خپل کلمه نصیب کې لا اله الا الله محمد رسول الله.